جی د وحدت نیوز ګرانو قدرمندو نیکی هیله و احترامات مې ومنئ سمیع الله مومند یم او دا مهال د ضلع مومند په هډ کوارټر غلنۍ کې موجود یم. دلته نن د مومند پریس کلب صحافیانو احتجاج کړی دی، هغوی لاریون کړی دی، هغوی د مومند باجوړ لویه شعاره بنده کړې ده او په هغې باندې ناست دي او احتجاج کوي. دوی احتجاج ولې کړی دی، د دوی څه غوښتنې دي، راځئ چې د دوی نه تپوس وکړو. نن چې که موږ نن وګورو نو یو طرف ته خو زموږ د پولیس د لاسه داسې شوه چې ضلع بیا روانه ده بدامنۍ طرف ته، نو بل طرف ته موږ هم داسې د دغه ښکار کړلو. که موږ وګورو ډي سي مومند دی که ډي پي او مومند دی، دلته راغلي د خپلې سوداګرۍ دپاره دلته یو څو غله راوستي دي او مطلب دا چې د 400 یې راوستي دي. په هغو باندې د پریس نوم ایښی دی. د پریس یو دلته یو صحافت یو مقدس پیشه پاتې شوې ده. دلته موږ که وګورو په دهشتګردۍ یو لوی جنګ تیر شوی دی، خو څه وکړو چې دا نااهله خلک هغه وخت کې نه وو، کوم وخت کې چې دلته دا جنګ وو په هغه وخت کې دا قربانۍ چا ورکړي دي؟ آیا د 400 خلکو ورکړي دي که د ضلع مومند صحافیانو ورکړي دي؟ دا هم وعده کړې ده چې څو پورې ډي پي او مومند دی که ډي سي مومند دی که روښانزیب دی که هر څوک دی، که څوک هم د دې 400 والو په لاس او دلته راوستي، مطلب دی چې جعلي صحافت دلته هغې له فروغ ورکوي، هغې له د خپلو آیسو دپاره د دوام ورکولو دپاره یا د داسې غلطو کارونو دپاره د هغې د پټولو دپاره یا زموږ د نیچې غورځولو دپاره داسې خلک راځي، نو انشاءالله موږ بوټي موږ به په دې ځمکه ولاړي او دا مرغۍ دي، دا به بله ورځ په دې ځمکه باندې نه وي او موږ به انشاءالله دلته وي، نه به دا 400 والي دي دا صحافیان او نه به دا ډي سي نه به دا ډي پي او او انشاءالله دا زموږ ضلع ده. موږ به امن ساتو، موږ به د دې خیال ساتو او هم د دې هم ساتلی هم دی که دې پهلوانانو ته دا پته وي. مومند پریس کلب د شهداو سره دلته کې ډېر زیات نقصانونه د خلکو شوي دي. تر ننه پورې د حکومت لخوا د کله نه چې مرجر شوی دی 1 روپۍ د حکومت لخوا مومند پریس کلب ته نه دي ورکړی شوي. دا زموږ د ملګرو په خپل مدد سره قایم ساتلی دی، دا به بیا موږ قایم ساتو او د شهید نه غټه قرباني نه وي. کوم پریس کلب دپاره چې څوک شهادت ورکولی شي نو هغه هره حربه استعمالولی شي او هر حد ته تللی شي. زموږ احتجاج به تر هغې جاري، د دې نه وروسته به مین روډ بندېږي، د دې نه وروسته به احتجاجي کیمپ وي. په دې کې به ټول مومند قوم څومره چې زموږ قبایلي ضلعو کې مرجر پریس کلب دي هغوی ته به هم موږ بلنه ورکوو او انشاءالله دا زموږ احتجاج به تر هغې رواني تر څو پورې چې دا 2 نمبر خلک چا چې د یو ممبر نه د یو عہدهدار نه 80 او 50,000 روپۍ اخیستي دي. په احتجاج کې شریک د مومند پریس کلب صحافیان وایي چې مونږه د تیرو 13 کالو راهیسې په دې سیمه کې خپل صحافتي خدمات ترسره کوو او په دې لړ کې زموږ د مومند پریس کلب 4 شهیدان او یو شمیر نور صحافیان زخمی شوي دي. په دې ګرمۍ کې دلته راوتل او د صحافیانو احتجاج دا څه معمولي خبره نه ده. صحافیان چې احتجاج کوي نو د هغې په شا باندې ډېره لویه مسله پرته وي او هغه دا ظاهره خبره ده چې دلته په مومندو کې چې کومې مسلې پیدا کېږي ورځ تر ورځه دهشتګردي او ډرګز مافیا نشهیي مواد چې کوم زیاتېږي د دې ټولو کې لاس چې دی دا د پولیس دی. مومند پولیس چې کومه دی هغه ډرګز کاروبار ته وده ورکوي او د هغې په شا باندې روښانزیب نومې څوک کس دلته راغلی دی چې د هغه د مخکې نه هم دا کار لپټوي، ګاډي تختول، غلو ته تحفظ ورکول. دغه شانته که دا پولیسو د هغه خلکو ته څوک چې دغه دي دا مفروران دي او د 400 یا د بلو ډسټرکټو نه ښکته نه راغلي او دلته اوسېږي او دوی له شناختي کارډونه جوړوي او دوی له کارډونه ورکوي او دوی له ګاډو دپاره نمبر پلیټ یې ورکوي. نو په مومندو کې به دا دهشتګردي هم دغه شانته روانه وي. د مومند پریس کلب د دې ضلعې د تحفظ دپاره د دې عوامو دپاره خپل یو ژوندی کردار دی او تر اوسه پورې مومند پریس کلب 4 شهیدان ورکړي دي. دا دلته صحافت او دلته چې دا کوم امن راغلی دا داسې نه دی راغلی، دا په قربانو راغلی دی او باوجود د دې چې د دې ضلعې نه ډېر خلک تښتېدلي وو دا ضلع پرېښې وه. ډېره د افسوس خبره ده چې نن هغه د مومند پریس کلب صحافیان په احتجاج ولاړ دي او په روډ او د سخته ګرمۍ کې خپل احتجاج ریکارډ کوي. دا هغه صحافیان دي چې د خپلو ورونو ملګرو او رشته دارو جنازې وکړي او بیا به رامنډه واله دلته به پریس کلب کې خبر لیکو. په هغې کې نه سیاسي وو نه بلو نه ارضي مواد تښتېدلي او دغه حکومت او صحافیانو ناست وو.
د جنگ جګړې هغه ماحول په دغه مشکلاتو نه راتیر شو، خپل د روزګارونو قرباني ورکړله، د خپل اولادونو اساسي په دې پریس کلب کې خرج کړي. اوس چې انضمام وشو نو د قانون او د آیین نه بعضې خلک غلطې پرېدې اخلي چې په هغې کې د مومند پولیس کردار موږ ته ډېر انتهایي مایوس کن دی. څنګه چې ملګرو وویلي که ډي پي او دی او که انویسټیګیشن ډي اس پي دی، د دا قسمه سرګرمو ملګرتیا کول چې د مومند پریس کلب چې د پاټه باني پریس کلب دی هغې ته پرې زیان رسي، د هغې ملګرو ته پرې خفګان دی. ډي پي او صاحب او ایس پي انویسټیګیشن صاحب ته وایي که پي جي اې چېرته قانوني حیثیت لري د خوند د معلوماتو د دې 2 میاشتو ګرځېدو باوجود څه ذمهواره ادارې موږ ته ونه ویلې او نه دوی کې داسې نامي ګرامي صحافي شته دی چې هغوی جوړ کړی دی د پاکستان یا بل خلک یې پېژني. خیل محمد صاحب که صوبایي څوک دی نو په اول ځل موږ په دې صوبه کې نوم واورېدو. نو مهرباني دې وکړي چې کوم ضلعي افسرانو سره میلاو دي که د سیاسي خلکو په شپناهي او حاصل ده، مهرباني وکړي دې پریس کلب ته نقصان ستاسو خپل نقصان دی. بیا باره ډله ټپله راځي خپل پریس کلب به جوړوي، ځای په ځای به پریس کلب شي، نو دغه سیاسي انتشار په شان ته به د صحافت هم د انتشار ښکار شي. هغوی د ضلعي انتظامیې او پولیس چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د پي جي اې نومې تنظیم خلاف دي قانوني کاروایی وکړی شي. سمیع الله مومند، وحدت نیوز، غلنۍ، قبایلي ضلع مومند.